یو نوابو اعلان په کلي کې وکړ چې هلکه څوک ملا نه کوي قدر کې ملا پیدا شو نو تبا کوم وی جي نه کوم موږ ملاتوب نه توبه ده پټه صلاح کړې ده چې د دې نواب مطلب څه دی راځئ پټ فکې یو ملا کوي پټ یو سره هندوستان ته لېږلی دی او لسته کاله کې ښه عالم شوی دی او کلي ته راغی چې راغی نواب ته وایي چې جي مونږ کې خو یو ملا پیدا شو وی څوک دی وی فلانی وی تاسو یې راولئ نو دې نوابانو ته که خیال وکړي دا غټې متکې پرتې وي متکه پېژنئ غټ بالښت لوی کټ او غټ بالښت او توره یې رئیس دی او په بالښت کې داسې ایښې ده او ملا یې وله راوست ها ملا صاحب کوم ځای کې د علم وکړو نواب ورته که نوابانو خبرې مې اورېدلي چېرته د خانانو خو به مې اورېدلي که نه خان نواب ها علم دې وکړو وی اوجي ښه عالم شوې وی اوجي څه خو پاتې نه دي وی نه جي یو ټکی هم نه دی پاتې ټول کتابونه مې خلاص ویل ګوره ملا صاحب څه به پاتې پکې ویل نه جي بس تورې ته لاس کو نواب چې دې سټ ته یې والا برابر کړی ویل تا ویلي چې خدای یو دی خو چې داسې کوې تا ویلي چې خدای ویل نه جي ما خو نه دي ویلي چې خدای یو دی بس توره نواب کېښوه کلي خلقو ته وی ما چې درته وی چې ملا جوړ نه کوي که دا ملا وی نو د تورې په کتو سره د خدای د یووالي نه انکار وکړو که نه زه یې ویل ما تاسو ته پېژندلي وایي چې تاسو کې که ملا جوړ هم شي توره به نه شي کولی نو عزیزانو تورې مورې به ټولې درته پته ولګي او د ملک به ګورې چې جس کی لاټي اس کی بینس دا ټول به د خان د خولې نوکران تماشا به وکړي په دې څو ورځو نو دا زمونږ د ژوند حال پاتې شو دین عزیزانو چې مونږ ځان ورسره پوره مانوس کړی نه او دین هم زده کړی نه نو تر هغې پورې خدای سره هم زمونږ ګډ جوړ نه جوړېږي نو چې هر کله دین دې زده نه کو خدای سره دې ګډ جوړ نه دی جوړ او دنیا کې دم دا حال دے نو نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم نہ ادھر کے رہے اور نہ ادھر القاء عرفانی پورے میں در تارس کولو جو قرآن کی آیات راضی یمحو اللہ ما یشاء اللہ محو کوي هغه شی چې کوم د ده رضا وشي لوح محفوظ کې څه لیکلي دي چې د خدای رضا وشي نو هغه محو کړي د هغې په ځای نور څه ولیکي دا دا وکړه مجدد الفسانی رحمت الله علیه د زامنو یو استاد مولانا طاهر نامه یو نو مجدد الفسانی رحمت الله علیه مراقبه ده او مراقبه کې عزیزانو داغه نظر په لوح محفوظ پریوت اوس دا 13 جمعه ما تاسو ته ویلي چې مراقبې دا هغه علم دی او هغه شان دی چې دې وخت کې مونږ یې پېژنو نه او نه زه دا خبرې درته کوم زما دا یقین دی چې تاسو پې پوهېږئ هم نه دا مې یقین دی پېژنده خو یې پرېږده دا مې یقین دی چې پوهېږئ هم پې نه چې مراقبه څه ته وایي نو مجدد الفسانی رحمت الله علیه مراقبه کې دا هغه وحی عرفانی او وحی القایی ده په لوح محفوظ نظر پرېوتو نو دا د زامنو استاد چې کوم مولانا طاهر صاحب دا پاس په لوح محفوظ لیکلی و شقی معنا بدبخت نو دی ډېر خفه شو او خیال یې وکړه چې دا سړی خو زما د زامنو ډېر خدمت کوي او په لوح محفوظ چې بدبخت لیکلی دی د دې نتیجه دا چې آخر الامر به دی جهنم ته نو مجدد الفسانی رحمت الله علیه فرمایي چې ما ته د خپلو بزرګانو اقوال رایاد شو چې د نیکانو په دعا باندې الله پاک تقدیر هم رد کوي نو تقدیر کې بیا دوه قسمه تاسو علم کلام وینا خو پرېږده او کتیم پرېږده خو بهرحال تقدیر کې دوه قسمه دي
یو تقدیر مبرم دی او یو تقدیر معلق دی. نو تقدیر معلق چې دی هغه الله پاک د نیکانو په دعا باندې رد. لکه حدیث کې راځي چې یو سړی نیک کار کوي چې د ده او د جنت منځ کې یو لیش فاصله پاتې شي. نو یو داسې کار تی وشي چې بیا د ده او د جهنم منځ کې یو لیش فاصله پاتې. بد کارونه کوي چې د ده او د جهنم منځ کې یو لیش فاصله وي. یو کار تی داسې وشي چې بیا د ده او د جنت منځ کې یو لیش فاصله پاتې. هېڅ پته نه لګي. مقبول عبادت په ټولو عباداتو کې پټ دی. هېڅ پته نه لګي چې د الله زیاته رضا چې د هغه په څه شي کې ده. جماعت نه به راوتی 200 نفله به دې کړي، تسبیح به دې اړولي، خو چې جماعت نه راوځې اړه کې به دې داسې څه تېر شوي چې یاره نن خو مې ډېره خواري وکړه، هغه هر څه دې لاړه دومره شو. بار چې لاړ شي یو سړی به ولاړ وي د ننبهي دکان سره چې وګیم او یو اتان یې راوالی او د ننبهي نه ورته یو روټۍ والی ورکړه. منځونه به دې په مخ درویشتی شوي او په دې یو روټۍ به ستا او د جنت منځ کې یو لیش فاصله پاتې شي. نو مقبول عبادت په ټولو عباداتو کې پټ دې دپاره دی چې یوه نیکۍ ته به نه اسره کې، هرې نیکۍ ته به ورته غاړه وځي. هرې نیکۍ دا به نه چې دا لاره کې کاڼی پروت دی دا به لا ته نیکي مړه خو زه خپتې واړوه. نه زرګونه منځونه به ستا یو طرف ته لارې نه کاڼی دی خوا کول چې ته پکې څوک تیندکو نه خوري، دا به لرې شي او دا به قبول شي، په دې به جنت ته لاړ. ما په خبره پوهېږي؟ نو مقبول عبادت په ټولو عباداتو کې پټ دی. هېڅ پته نه. عاشقان ډېر پراته رمضانه دي په درد صنم، عاشقان ډېر پراته رمضانه دي په درد صنم، خدای په خبر دی چې د یار مینه بچا سره وي. معشوقي عاشقان خو ډېر زیات. اوس دا هېڅ پته نه لګي چې د معشوقي منظور نظر څوک دی. هېڅ پته. یو معشوقه ده او زرګونه عاشقان، او د معشوقي په نظر کې څوک دی دا پته یا خدای ته پته ده یا د معشوقي اړه ته پته ده چې د هغې اړه چا سره. نو زما عزیزانو مجدد الفسانی رحمت الله علیه دعاګانې شروع کړې چې بار اله دا سړی خو ډېر محنتي او خواريکښ سړی دی او په لوح محفوظ شکل لیکلی شوی دی. خدای ته پې کرم او مهرباني. څه زمانه پس مجدد الفسانی رحمت الله علیه ته پړه کې القا وشوه چې مراقبه یې وکړه چې په لوح محفوظ یې وکته نو د شقي په ځای سعید لیکلی شي، یعنی د نیکبخت بدبخت په ځای نیکبخت لیکلی شي. ڈاکٹر اقبال وی نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، یہ خاکی افری فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. علماء لیکي چې تقدیر مبرم کې بیا دوه قسمه، یو تقدیر مبرم په لوح محفوظ او فی علم الله. یو تقدیر مبرم دیته وي چې د الله په علم کې معلق وي او په لوح محفوظ مبرم لیکلی شي. نو دغه مبرم چې د الله په علم کې معلق وي دا هم د الله والو په دعا باندې رد کړي. عزیزانو دعا ډېر ښه شی او هغه دعا ډېر ښه شی دی چې ته نه یې او تا پسې په شیشه زه وکړم، ته نه یې، ته خبر هم نه یې او تا پسې په شیشه. یو خو دا زمونږ د ملک دعاګانې دي که نه، دا پیرانو میرانو له چې ورشې صاحب دوا نه به مې نه وباسي موټې والا ګرم کې نه یا الله یا الله دا هسې اکو بکو دي چې ته نه یې خبر هم نه یې او زه تا پسې په شیشه دعا. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یو صحابي راغی وی عمرې ته روان یم دعا راته وکړه. هغې دعا به درته وکړم انشاءالله چې ته لاړ شي، خو ورته وی یا اخیه یا اخیه لا تنسانا فی دعائک. اے رورګوټیا چې هلته ما دعا نه هېرني، هلته ما دپاره هم دعا و. عمر فاروق دعا ډېر ښه شي
رسول الله صلی الله علیه وسلم ندی فرمایلی چې اذان وشي نو دعا کوئ. علماء لیکلی دي چې په دوه ټیمه کې دعا چې دا الله ته ډېره قبوله ده. یو چې اذان ختم شي او دعا وکړي، لاس اوچتی او که نه اوچتی، یو چې اذان ختم شي، او یو چې خطیب خطبه وایي د جمعې په ورځ، یو خطبه وایي او کینی او بلې تپاسی په دغه ټیم کې چې څه دعا دې وکړه نو خدای قبلوي. ٹھیک شو؟ یو د جمعې په ورځ حدیث کې راځي چې د جمعې په ورځ یو داسې وخت دی سهار د نور ختو نه والا د جمعې په ورځ تر نور پرېوتو پورې په دې ټیم کې یو وخت داسې دی چې د سړي هره دعا ورسره ور برابر شي، بس پارټي کې خدای قبلوي. نو د جمعې ورځ چې د عزیزانو ټوله ورځ په دعاګانو تېروو چې هغه وخت خدای در برابر کی او پکې دعا قبول شي. اذان کې وګوره دعا ته محتاج جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. وګوره اللهم رب هذه الدعوة التامة، اذان نرستو دا دعا وی خلق وابعثه څنګه دی وابعثه مقاما محمودا. پیغمبر فرمایلی دی چې د اذان نه رستو ما دپاره دا دعا کوئ چې خدایا ما هغه مقام محمود ته ولې. معلومیږي دا چې په جنت کې یو داسې ځای دی چې پیغمبر هم ورته محتاج. زما په خبره پوهېږي که نو زه او تا د احتیاج نه بار خو نه یو که مونږ خو 24 ګنټې خدای ته محتاج. 24 تاسو خیال راغی که تاسو خیال وکړئ زمونږ دې ملک کې جګړې دي صاحبه مانځه نه وروسته دوا شته او نشته او کوه او مه کوه او که نه. یو ورځ دلته یو طالب ما ته وویل یاره تقریر خو دې ډېر ښه وکړو خو دا سنتو نه وروسته دی چې دوا وکړه نو دغه لږه ښه نه وه. زه هلته ستړی یم یو چې دا مونځ وشي دلته ما نه مسلو تپوس وکړي بیا غوسه غوندې راځي دماغ ستړي شي. ما ورته ویل بچیا داسې چل دی چې د خدای پاک ته زمونږ ډېر کارونه پاتې او ترې غواړو یې که ستا ورته حاجت نه وي مې کوه خو ما مه تنګوه. که ستا ضرورت خدای ته نه وي که نه نه کوه. نو بس 4 دقیقې اوچت پاسې دولار سنتو نه رستو دوا عزیزانو دا یاد لرئ. مفتی کفایت الله رحمه الله تعالی و تبارک د هندوستان په ځمکه دومره لوی عالم تیر شوی دی که د ټولې دنیا علم په یو تله کې واچې او د مفتی کفایت الله علم په بله تله کې واچې نو دا به پې دروند شي. د دومره لوی علم خاوند هغه لیکلي دي چې سنتو نه رستو دوا که څوک فرض او واجب نه ګڼي لازم یې نه ګڼي نو بیا جایز ده. زما په خبره پوهېږي مونځ چې وشو بس خبره خلاصه شوه کار دی او ځان له دعا وکړه او تخته که لازمه ملا نه ګڼه یو خدا چې ملا دعا ونه کړه او ته د دې ځای نه نیسې کافره مانځه نه وروسته دې دوا ونه کړه نو بیا هلته ترک واجب دی. بیا هغه ملا ته پکار دي چې نه یې کوي چې د قوم د لاسه یې پې فرض او واجب ګڼي. او که ملا آزاد و زه آزاد یم ما که دلته ونه کړه تاسو ما د مرۍ نیوی شئ څه ټیپر هم په ما خرڅ کړي دي خیال هم راغی دي ځئ خپل کار کوئ چې لازم یې نه ګڼي نو مفتی کفایت الله لیکلي چې بیا جایز دي بس جګړه ختمه. زما په دې خبره پوهېږي. نو عرض مې دا و عزیزانو چې خبره د جګړې نه سوا په افهام و تفهیم هم حل کېږي. زه او ته خو د کتاب تابع خلق یو د ائمهو تابع خلق یو. تاسو خیال راغی بېګا یو سړي ما نه تپوس وکړو چې جي عربو ته تللی یم هغې خو ټول دلې لاس ږدي او مونځ کوي په دې سینه لاس ږدي. ما له هغې مور مونځ دا مونځ مور نه یاد کړی نو مور خو یې دلته لاس ایښو ویلې رښتیا دی نو پوه خو شم چې دا خو بس خالي په لکۍ نیمګړی دی نور برابر دی. ما هلته بل ټایم بیا راشه بیا به دې پوه کړم. نو کېدای شي وې سبا به د جمعې مونځ ته راځم نن راغلی بیا د دې معافي غواړم. دې خوا وګورئ دلې لاس نامن لاندې لاس
دا توسع فی الدین دا. توسع فی الدین دې ته وایي چې لاس دې که دلې کېښو منځ شو، که دې دلې کېښو منځ شو، که دې دلې کېښو منځ شو، که دې ځوړند ونیو قرت دې وویلو منځ شو. زما په خبره پوهېږئ؟ دې ته وایي توسع فی الدین. په دین کې ضیقت او تنګي نشته، فراخي ده پکې. غوږونو ته ګوتې وړل وګورئ، 3 روایات راغلي. پیغمبر دې ځای ته لاس کول او نیت تړل دام شته، د منکبینو پورې اوږو پورې دام شته، الی شحمتي الاذن د دې غوږونو تر دې ټیسکو ته مخامخ کولو ګوتو پورې دام شته. نو که چا داسې وکړو نیت یې وتړل، که چا داسې وکړو، که چا داسې وکړو، 3 واړو کې توسع ده. نیتو تړلی شو، اسم ذایقه. د ائمه اربعو په دې کې اصولي هیڅ اختلاف نشته چې که غوږونه دې راونه نیول د شیخانو غوندې نیت مې وکړو، نیت مې کړی، نیت مې وکړو، هلته د امام رکعت هم وکړي، دی غوږونه راکاږي، بیختې وځه خو بس الله اکبر که خلاصې کوه. د غوږونه رانیولي، نیت مې وکړو، نیت مې کړی، نیت مې وکړو، نیت مې کړی، او 4 رکعته او 4 رکعته او 4 رکعته. په دې قهر دا زمونږ سپینګیري یو بوډا مې چې ژوندی پرې نه خوی، د دوی د لاسه لاسه تنګ په دې قهر اخته یې، خو پوه نه دا لویه ګناه ستا ده چې تا علم نه دی. علم وې هېڅ تکلیف به درته درته ایماني ویم. زه په دې خپل زړه کې ښه مطمئن، الحمدلله ثم الحمدلله، د خدای لاک لاک شکر. په قرآن او حدیث په اصولو یې پوه کړی چې څه اصلي دین دی، د هغې په اصولو پوه یم، ما ته هېڅ تکلیف نشته. او نه ستاسو دوا په کار ده راته مخامخ چا جرات کړی دی، داسې ډېر کوڅه ډب موڅه ډب په شیشه لګیا، بجلیګر ملا دا خبره داسې کړې او دا داسې کړې. هغه ورځ یو سړی راغی، وایي تا په تقریر کې دا پلانی خبره داسې کړې ده، زمونږ ملا خو وایي چې داسې وشته، ما ته لږ ماله راوله. نو په سبا راغی، وایي جیا خو وایي چې زه نه ورځم. ما چې نه راځي خو دروغ وایي، غلط وایي، ظالم. ته لږ راوله چې ما پوه کړي، که زه تقریر کې غلطه خبره وکړم، زما دا ایمان دی چې برملا به معافي وغواړم او به وایم چې دا خبره ما غلطه کړې ده، توبه به وباسم چې خدای دې ما ته معافي توبه به وباسم. عزیزانو، ما هېڅ کار د عجب او د غرور لاندې نه دی کړی. ځان ته غټ کتل به زه څه شی یم، زه څه یم. ما په خدای قسم دی چې دا د کوڅو په منځ سپی ما نښه دی، په منځ سپی چې چینجي پکې شوي اما نښه دی. ځکه هغه سره به د خپل عمل حساب نه کېږي او ما سره به حساب کېږي. ما نه سپی یم خړ، زه څه شی یم؟ یا ما کې به غرور څي؟ غرور خو د هغه ذات سره ښایي چې څوک یې څه کولی نه شي، څوک ورته څه ویلی دی شي. کائنات ټول د هغه ملک دی، هر قسم تصرف چې پکې کوي د هغه خوښه ده. غرور خو د هغه د شان سره ښایي، بنده به څه او د هغه غرور به څه. ما په پاکستان کې غرورونه لیدلي وو، تکبر مې د پاکستان د بادشاه ما د جناح صاحب تقریرونه اورېدلي وو. په دې صدر کې را روان و، زه هغه وخت کې نوی ملا شوی وم، یو غریب سړی و، د ګلونو ګنټه یې ور راچوله چې یو پړق یې په دې مخ ووهل. ما غرور د صدر ایوب لیدلی و، ما غرور د یحیی خان لیدلی و، ما غرور د بوټو خان لیدلی و. دا ضیاءالحق له چې خدای لږه د وړو پیشو جوړه کړې ده، دکې لږ غرور که خیال وکوي نشته. هر چا ته قبله و کعبه او خدای چینګه نیولي، هر وخت بیت الله شریف ته منډه کړي، ورپورې ځان ومږي چې خدای په قبر کې که راکې لړمان کوي او که هر څه کوي، خو چې د پاکستان نه مې ونه خوځې، نو په دغه یې لږ خپه راټینګه شوې ده. نو عزیزانو، غرور مونږ څه شی یو؟ مونږ کې به غرور څه؟ مونږ څه؟ تاسو دې ځان ته وګورئ چې ځان کې لوی تیسمار خان درته ځان کې وایي چې زکام دی وایي ته راشه، که نه زه خو دوایي دوکان کې ناست یم، چا دا شو داسې بیا به راشه، داسې پوزه به یې نیولي، څه شي څه بلا در باندې شو؟ زکام دی، زکام دی، خدای په یو ځي، سترګې په بله ځي، سپېږمې بل خوا ارتې ارتې کېږي. تاسو څه شی یئ؟ څه؟ نو مونږ به څه یو، زمونږ غرور به څه؟ نو در بهارا که شود سرسبز سنگ، خاک شو تا گل بروید رنگ رنگ. که ځان ګلونه کول غواړئ نو خاورې شئ، خاورې کوئ، نو رنګ رنګ ګلونه به ونیسئ. مثلا تاسو د شاتو د مچۍ ګبین که لیدلی، اوس د شاتو مچکۍ دومره غوندې شی
د دې مچۍ په دې دماغو کې دا ماده چا اچولې ده چې ته لاړه شه یا په ونو کې یا په غرونو کې یو داسې جال جوړ کا او بیا هغه جال په غاړه او ګیر چاپیر څوکیداران ودروه. عزیزانو دا به تاسو ته پته نه وي دا د شاتو مچکو کې هم یو مستقل عالم دی او مستقله دنیا ده. یو د دې بادشاهي د دې عام شاتو مچو نه لږ غوندې لوی د هغه بادشاه آرډر دا وي چې د دې ګبین نه غیر چاپیر څوکیداران ولاړ د هغه څوکیدارانو کار دا وي چې کومه مچۍ چې بار لاړه شي او د ګلونو رس راوړي نو اول یې هغه مچۍ چک. ګرانو محترم اورېدونکو دا بیان د مولانا محمد امیر بجلیګر صاحب تاسو اورېده. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې جیټ اشرف روډ صاحب فقیر خان ناصر خان کیسټ هاؤس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. ټلیفون نمبر دی 255 چې اسې نه چې دې مچۍ چرته بجای د ګلونو د رس راوړو چرته په ګنګۍ نه یې ناسته او بدبویي نه یې راوړو نو هغه څوکیداران چې دي دا مچۍ اول چک کي نو هغې نه وروستو یې بیا ګبین ته پرېږدي چې اوس دننه لاړه شي. قرآن کریم کې سورت النحل مستقل صورت کې د شاتو د مچکو بیان دی او د دې د زندګۍ د نظام بیان. دا میږي دي چې تاسو یې ګورئ میږي دې کې مستقله بادشاهي ده او مستقل نظام دی بادشاہ دی پولیس دی فوج دی سزا و جزا ده مستقل نظام دی. قرآن کریم کې د بیگو مستقل بیان دی. کم صورت ورته وي؟ صورت نمل. نمل عربی کې میږي ته وایي. په دې صورت نمل کې مستقل بیان دی د میګو او بیان یې داسې دی چې یو ورځ د سلیمان علیه السلام تخت په هوا روان نو میګو بادشاه آرډر وکړو چې فوراً ټول میږي سوړو ته ننوځي. دا خبره هوا یوړه او د سلیمان علیه السلام په دې غوږ کې وکړه چې د میګو بادشاه آرډر وکړو میګو ته چې تاسو سوړو ته ننوځئ دا تخت تېرېږي چې پایمال نشي. سلیمان علیه السلام حکم وکړو چې دا تخت کېدی او د میګو بادشاه یې راوغوښتو چې زه ظالم یم چې خلک پایمالومه چې تا آرډر وکړو چې اوس د بادشاهانو دماغ ته وګوره. الله اکبر. د میګو بادشاه دی او د هغه دماغ ته او د پاکستان د بادشاهانو دماغ ته وګوره. عزیزانو نن ټول ملک د خدای په قهر عظیم دې وجې نه گرفتار دی چې قرآن کریم نه موږ هیڅ سبق د ژوند نه دی اخیستی. که د پاکستان بادشاهانو په دې 40 کاله کې سورت النمل او سورت النحل مطالعه کړی نو نن به ستا د پاکستان نم داسې شی جوړ وی لکه چین دی هندوستان دی روس دی امریکا ده. نن به تام اسمان سره خبرې کول. نن ستا د بار ملکونه د دنیا د آیټمو ایجادات چې کوي دا ټول سبق هغې د قرآن نه اخیستی او ټول سبق یې د هغه فطري وحی نه اخیستی دی چې کومه القا دوی ته په دماغ کې قدرت کړی. خو دا بدبخت قوم په 40 کاله کې قرآن کریم ته نږدې نه دي راغلي. سبقونه یې ویلي دي BA MA FA MA LLB دا ټت پت دا یې کړي دي او په نوکرو باندې لګېدلي CSP یا PhD کړې ده په نوکرو لګېدلي دي. به د ورځې په دفترو کې بسکټې خوري او مازدیګر ماښام ښځې رواني کې هغه لوبۍ را لوبۍ. نور د دوی دماغ دغې ته اوزګار نه دی چې دوی څه فطري ایجادات
یا د ملک د ترقۍ څه اسباب جوړ کړي. دغه ته زمونږ ملک وزګار. مونږه د خدای په قهر اخته یو. څه زمونږ کمزورۍ دي مونږ هم دوی سره خر د مالګې په غر کې پرېوتی و نو مالګې وسوځول. جاوید دا مالګه پلیته شوه دا خر پکې پرېوتی دی. یو بزرګ ولاړو هغه وی آکې در کان نمک رفته نمک شد. کم خر چې د مالګې په غر کې وغورځېد هغه خر هم مالګه شو. نو مونږ هم د دې پلیتو په ډنډ کې ورغورځېدلي یو. مونږ هم قرآن نه چې دی یو زیارت جوړ کړی دی او چېرته مالدار سرمایهدار مړ شي یا بیمار شي تیوې وایو چف را چفي کوکې باندې او خپل مفاد مد نظر کړي دي. دا سبق مونږ دې قوم ته چېرته ونه ښوده چې او بدبخت قومه. نن د دنیا ملکونه انګریز ولې جاز جوړوي او ته ولې نشي جوړولی؟ انګریز ولې بحري بیړۍ جوړوي او ته ولې نشي جوړولی؟ ستا د تمامو کارخانو مشینري چې دا هغه د بار ملک نه راځي دغه اوسپنې او دغه ایټمي ذرات خو هغه ملکونو کې دي او ستا ملکونو کې دي. ته ولې نشي جوړولی او هغوی یې ولې جوړولی شي؟ ولې؟ تا څه تندر والی او تا سره دا فکر نشته. عزیزانو تاسو نه دي لیدلي یا لیدلي یا نه لیدلي یا که لیدلي دي ورته خیال نه دی کړی. دا د ورسک ډیم چې جوړېدو د انګریزانو جوړول. کومه طریقه یې چې دې ډیم دپاره اختیار کړې وه ستا د انجینیران او اکسیانان دا به د سربو میخو غوندې خټ پرسېدلې خېټه پرته وو او انګریزانو به ستا په دې دریاب کې دننه بورینګونه کول او په بورینګ کې به په خپله کوزېده او پکې به سیمټ او شګی اچوي. ستا د ملک اکسیانان او انجینیران پرېږده چې ټیکهدارو سره لب جب وکړي او کمیشن او سوداګانې ورسره وکړي او د ټیکو فیصلې ورسره وکړي چې دا د 500 لکو ټیکه در کوم او 10 لکه به زما وي او 13 لکه به ته پې څه خاورې ایرې ولګې او څه به بچ کړې او څه به څه شي او څه به څه شي. ستا د ملک انجینیران دا کار کوي. د پردي ملک انجینیران راغلي او ستا دا ورسک ډیم یې چې جوړولی زه ورغلی وم ما یې تماشې دا د توربېلې ډیم چې درته چا اچولی دی ستا د پاکستان هغه تقر نیکه چې د قبر نه راوځي او کفن یې په سر نیولی د توربېلې غوندې ډیم به جوړ نه کړي دا درته انګریزانو جوړ کړی. دا سیای چین چې نن ته وایې چې دا د چین سړک مونږ جوړ کړی د چین سړک دا سړک درته چینیانو جوړ کړی دی. ورشه تماشه یې وکړه چې په کوم رنګ یې جوړ کړی او څنګه یې بوتلی. ته سړک یې جوړې ستا سړک یې خو نن جوړي سبا پکې دا سوري شي وي دا غارونه پکې شي. اوس بیا لوبه جوړه دی صاحبه کونسلران به پاس کی ضیاءالحق او جنیجو په غبرګو سترګو ړانده شي د ملک ته د دې الیکشن ډېر ضرورت و چې دا ملک د خدای په قهر اخته د دې ضرورت و چې واریانو جمعدار که جوړ شو نو څه پې او که جوړ نه شو نو څه پې. کوم الیکشن باندې چې د ملک دارومدار دی هغې ته نږدې نه راځي. بیا د هرې صوبې وزیر اعلام چې دی د توتاګر کې غوندې ودرولی په ټیږي باندې او یہ الیکشن بہت اچھے ماحول میں ہوگا ہم نے پولیس فورس استعمال کریں گے ہم ملیشیا اور بارڈر استعمال کریں گے زنانہ الیکشن پولنگ سٹیشن کے یہ ہوگا وہ ہوگا دې ملک ته ډېر دې ضرورت او ډېر ښه دي دا خلک خدای پاک دې نور په قهر عظیم گرفتار دا پاکستانیان خدای پیژندلي که ښه ورځ مو لیده او مورم نو راشي په قبر مې متیاز یو د دې پاکستان چېرته چې دا بې ضمیره او بې غیرته قوم. تاسو ګورئ دې خلکو ساز جوړ کړی هر یو ځان له یو د مور میړه پیدا کړی دی او ځان سره یې ګرځي. هر یو چې ګوري یو منداڼو یې رانیولی دغې ته نه ګوري چې هرګه دا خر دی ټټو دی سړی دی غوری دی چېرته د سړي زوی دی بني آدم دی او بس منداڼو یې مخکې کړی دی او صاحب یو غویمت بېګا راته چا ویې دلته یو کلي کې وی نهه کسه ولاړ او نهو وارو سره صاحبه دا د خوشاټر زامن ملګري نو ډېر ښه یې خدای پېژندلي یې انشاءالله ښه ورځ به ته ګورې ډېر ښه کار دی مبارک هم شه خدای پېژندي. که دې ملک قوم کې غیرت وی او دوی کې ایمان وی
چې د بلدیاتي الیکشن اعلان وشو بیک آواز به ټول قوم ویلې وی چې تو لعنت ستا په دې مخ او په دې الیکشن مونږ الیکشن نه کوو بایکاټ وی د ټول ملک هغې ته پته ده خو د موسی علیه السلام ته شیطان یو ورځ وویل چې جی ما هیڅ غلطي نه کړي او دا خلق زما نامه بدناموي چې دا د شیطان حرکت دی ما هیڅ نه کړي نو موسی علیه السلام ورته وویل چې یو ورځ ته راشه او ټوله ورځ به دلته ما سره ناست کړي بار به نه وځي ګورو چې دې ښار کې څوک جګړه کوي که نه کوي ټوله ورځ موسی علیه السلام سره شیطان تېره کړه مازدیګر شو هېڅ کیس رانغی چې پلاني ځای کې دماکه وشو بله ورځ بیا دماکه وشو اندر خیر وشوه هلو یو سړی ونیو یغې ونیو چې هغې نیوه چا تخونه ومنډلو امسه کړو تاسو خدای هلاک که چې هلاک شي خو چې ومډي و چوکیادګار کې اعلان وکړي او راویې باسئ او د دې قوم په مخ کې سر قلم کوي چې ومنې مطلب پولیس به د هغې انټاروګیشن کوي ما ته معلوم دي د پولیس انټاروګیشنونه پولیس د لاسه خو د دې ملک بیړه تباه ده پولیس به انټاروګیشن کوي ونیو خو راویې باسئ که نو پردي بچي کباب کړه پردي ماشومان یې مړه کړه او سړی ونیو هغه به انټاروګیشن کوي پوښتنې به ترې څوک کوي ډډ کا ګوا ډډو تاسو خیال راغی د قوم بچي حلالیږي او کباب کېږي لګیا اوس عزیزانو زموږ ملک کې شیخ سعدي مونږه څه پیژنو یا مولانا روم څه پیژنو که نه چې مونږ اوس دې ورځو کې که خیال وکوي اول د ممبرۍ په غم و اوس چې دی د میرۍ په غم یو چې میر به څوک جوړي دې ښار کې تاسو ګورئ او دې کلو ملو کې کلو کې چیربین به څوک جوړي لکه په توره بلا دې ټول والی شي خو څوک به میر شي یا څوک به چورمین شي څه بلا خو به کې وشي څه غم وړي یې کم بختو بدبختو چې شپه او ورځ هم بل غم نشته خو بس اړد خوړد جوړ دی هلته پسې به حکومت اعلان وکړو چې میر چې دی هغه به مسلم لیگ جوړي دا ملک د مسلم لیګو د پلار ټیکه ده جنیجوی په مدینه منوره کې اعلان وکړو چې 80% ممبران چې دي هغه مسلم لیگ کامیاب شي مدینه کې ته په غبرګو سترګو ړوند شي اوس په مدینه کې تا سره د مسلم لیگ غم دی هلته خو د پیغمبر روضې ته ودرېږه درود ووایه سلام ووایه دعا وکړه د پاکستان ته چې خدای زه وزیر اعظم ما پروردګاره ته پکې د دې قهر او غضب نه مونږ خلاص کړې د بمبارون هم خلاص کړې خدای دا پردي بچي چې کباب کېږي د ملک له د خیر اسباب جوړ کړي په ټپ وړون شي هلته دا دعا وکړه نو ته 80% مسلم لیگ کامیاب شي دا ستا ملک زه خو تاسو ته ایماني وایم چې دغې جمعې لمونځ ورکولو نه مې مړه تور شوی کار کله مې پرېښو زه یې وروره لرې کېږئ دا څه ملک دی یا دا څه قوم ورځ بیرته در باندې د دشمن جاد راشي پرون چې تا د لنډي کوتل نه 18 امبولنسو کې د بم کباب شوي خلک راوړه 18 امبولنس او بیا حلم نه وی پرون د 400 د اډې نه دی څومره خلک په بمونو تیکه شوي خلک راوړه ورځ بیرته